السلام علیکم ستړي مشه زه وکیل خان یم او په امریکا کې د ورېدل وروسته وضعیت یا حالت د درخوایم چې دلته څه سیچویشن دی سړکونو څه حال دی په علاقه کې هم ګرځوم په ګاډي کې ځو خو اول دا ووینئ وره فریز شوې ده که په کار ومي چې دوړو چې ځان له پیرو حفظه واچوئ او دا واله دغه شانته شو او بله خبره مې ته دا کول غوښتل ګوره وي چې کوم دی نظر کاڼې چي دا بیلچې ما بلس په ویډیو کې نیولې وه هغه وچوده څه چاوي مزیداره بیلچې ده سره چاوي دا د کوم ځای بیلچې ده دا بیلچې نه ده دې ته دلته کې چې کوم دی بیلچې ده خو دا د وورې بیلچې ده پوه شوې تاسو خو چې کوم دی نو چې کوم دی تاسې خټې کوئ که نه هلته کې دلته خلک خټې نه کوي دلته خلک وورې لره کوي نو مونږ هم پکې اخته یو ګاډی مې را ازاد کړو څو شېبو کې تاسو وګورئ د ګاډي د پاسه به تاسو ووره ته درښکاري ګاډی مې را ازاد کړو دغه شانتې چې کوم دی نو خلک لګیا دي میسیجونه کوي مونږ به دله په پیسو باندې ووره لرې کړو مونږ ورته مونږ راوغواړئ مونږ هم بېروزګار یو مونږ به دله وورې لرې کړو اخوا کسانو ته وګوره هغې هم لګیا دي که نه او څو شېبې وړاندې درې ښځې راغلې وې او دا موټر چې ولاړ دی نو دا موټر یې چې کوم دی نو صفا کو او د دین یې چې کوم دی نو $100 واغستل چې دغه ځای والا صفا کو نو دلته دا کیسې هم دي او باقي پاتې چې کوم دی نو بېګا هم ګاډۍ ګرځېده مالګې اچولې دا ځای خو صفا شوی لږ ډېرو تاسو به یې وینئ او زموږ سپین خانم پکې ګیر دی او په بیلچې خو له خیره سره چې کوم دی نو کریک شوی اوس په بیلچې یېرېږو دا اوس دا بره نه د ګاډي نه وره راوغورځېده نو زه دا د مخې نه لر کومه نو بس بیا ګاډي وباسو او داسې په علاقه کې تاسو له چکر در کومه اخوا ګیر چاپېر تاسو ګورئ ملکونه سپین دي په ځینې علاقو کې چې کوم دی نو تر 10 انچو پورې او په ځینې ریاستونو کې تر 13 انچو پورې وره شوې ده او دا وره چې کومه ده نو ورسره چې کوم دی لږ تر لږه 9 کسانو خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي په ځینې ځایونو کې په هایوو باندې ګاډي جنګېدلي آلدو د دې باوجود چې د امریکا حکومت ریاستي حکومتونو وفاقي حکومتونو په ځینې سټیټونو کې یعنې په ځینې ریاستونو کې بیړنی حالت نافذ کړو یعنې بیړنی ایمرجنسي لګولې وه خلکو ته ویلو چې د کوره بار مه روځئ نو خلک به نه راوتل د هغې باوجود 9 کسان په دې وره کې چې کم دی نو اکسیډنټونو کې مړه شوي دي خپل ژوندونه د لاسه ورکړي دي او نور جوبل شوي هم ډېر دي په درزنونو او په لسګونو ګاډي دا ټوله وره چې تاسو دې خوا وینئ دا ستاسو د ورور وکیل خان چې کم دی را جمع کړې ده او بله کیسه به ته کوم ما په سپین خان چې کم دی شا کپړه اچولې راشه دا ووینئ اوس به تاسو ته اندازه وشي په دې باندې چې کم دی نو ما ورته دا شی اچولی دی که نه دا چې لرکو غوږ کېږي ورته راشه ووینئ دا خو زه لرکول هم نه شم دومره وره ده پکې دا به دې په یو ځای لرکو که خیرې خو چې کله چکر راشو او دا ګاډی چې کم دی نو زه وباسم زه به خپل ملګري ته وایم چې ویډیو په دې ځای ودرئ ښه نو بس دغه د ورزش نه ورزش دی او دې چمانو ته ګورئ دا اول مالوچ و او اوس دې دا شیزونه جوړ شوي دي نو مونږ پکې هم لارې بندې کړې بلا شي خلکو ته خو ځای نیوې الله شته نو وره د وره کې خو زموږ سپین خان کمزوری ګاډی دی نه پکې نه ځي خو ما یې دا خمار به روباسم ځکه چې د ما دویمه درېیمه ورځ زه کور کې یم او بهر هم نه یم وتی او نره ښځې یو بل سره اوږه په اوږه ولاړ دي ګوره خوا زنانو ته وګوره زنانه لګیا ده ورسره خاوند دی یا چې کوم دی رور دی وټ ایور هي از که نه او ورسره لګیا ده او سړي چې کوم دی نو د هغه ښځې نه ټوپۍ هم اغوستې ده که نه پیازي کلر کې ټوپۍ ده ورسره تاسو ورته وګورئ نو ټوپۍ هم ترې اغوستې ده او ښځه بالکل دغه شانتې سرتوړ سر راوتې ده نو دغه تماشې دي دې خوا ته وګورئ دا د چمان دي ګاډی هم په خپله بند شو ګاډی ډېر سات لګېدلی زه تاسو بوزم په علاقه کې هم ګرځوم دې چمانو ته غوږ کېدی او زه بار ډیمور ته هم روان یم ډېر لرې که نه هغه را سره بیا الغم دی چې لاره به څنګه وي او اوس تاسو تماشه کوئ زه ګاډی روباسم ښه او بیلچې هم راله ماته کړې ده ګوره ماشاءالله خو راته وایه که نه زه ډېر غریب سړی یم تاسو ته به ډېر مالدار ډېر خوشحاله ښکارم خو په زړه مې مې دلیږي ډېر غریب یم ویډیو ودرو ملګري چې ښه نو بس ځای چې وروخیجو بسم الله کو بسم الله راته وایه کندې ته پرې نه وځو حال د زموږ ښامار چې کم دی نو زورور دی خو بیا هم یې غوږ وته کېدی زه به شیشه هم نه کته کېږي شیشه به تاسو ته کته کړم چې ما ووینئ او خولې یم په دې یخه یخنۍ کې تړم د وي آیسي پاسبل ډرایو وت کیر وي په مزه ګاډی چلاوه وکیل خانه ځان خوږ نه کړي او ګاونډیان خوږ نه کړي او دا به داسې کو خو بالکل داسې وره شي زه به را دستاني اوس وباسمه او دې وورې ته چې ګورې نو سترګې به دې تکې سپینې بیا روځي بسم الله به کو زه هغه ته ګاډی ورباسم غوږ ورته کېږدې تماشا یې کوه بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي سحرنا لا ها بس زه ووتم اوس به دې کې ها نو ملګرو بس ځای چې ځو روان به شو بسم الله به ما ته پته را بره نه به وره راپرېوځي د مخې شګل شیل ته او کېدای شي تاسو ته هر څه په نام شي خو دا تره دلته ولاړ الله ته یې خیر لور ولې ګوره ترور ته وګوره ترور لګیا ده خپل خاوند یا رور په اوږه ولاړه ده او علاقو ته ګورئ علاقه کې پوره ګرځوم تاسو به اوس ووینئ ما مایک هم لري که ځکه زما زه ریکارډینګ په دې موبایل کوم
نو هغه موبایل کې چې کوم دی نو چارج ختمېدو والو دنیا ګوره خلې د اوسه خوځي صورت بار وروزي سړکونه صفا دي دا داسې کومه سخته کې شو وزه دا ګاډي په تیلو واچو او دغه مو کوسي وته خدای په نیکی مل شه هغه خټه بل اشاره مال راکړي ماته چې مخ کې شو دا ما نه مخ کې شو ثانک یو تر راوي نه خېجه راته به چې مال مخه تر راغی دا وجه کوم نه نو دا واکې ټول علاقہ کې مزګر زوم ده کنه دا مونږ چې کوم چم گاوند ده نیبرهود ده ورګه محمد ګاډي را روان ده الله خیر خو ورم را پرې وته مخه ته او خیر لور ولي تر ورته وګوره کنه تر خو لکه گورنر یې وته ناست نه یاره منه مده دې خزو مزه وکړه مونږ خو دې غوړه جنتیان دي ښه هغه ځدانان چې کوم دې لکه مونږ د توتیانو د مرغانو د خاروګانو په شانتي په پنجرو کې قید کړی دي خو بس دا علاقې خپل کلتور او خپل کیسه کاته ویني سړی خپشي او حیران یم والله چې کوم دی نو چې دا خزم جنت ته نه ځي بس سړی بیا خپه نو خدای الله دې خپل رحم وکړي خدای پاک خپل کارونه باندې ډېر ښه پوهېږي او دا خبره ستاسو خبره بس د پاره هغه جان دا خلک په دې جان مزي کې موږ باغ جان مزي بس الله دې داسې وکړي دا چوک دی د پی بډي چوک وي د بلوغت چوک ته وي د بلوغت وي دا داسې بلګ لړ شو کنه هغه خوراغه دغه په شانت لګره غشي راغی تور پوسټ وته ناشته تور پوسټ نه یریږم یار نه دې کې خيار خلک ډېر کم دي نو او کل سره دغه چې کم دی چاوال یې غړي دي پته دا اوس منفي ټمپریچر دی کنه ټلیفون پکې بیل راځي دا ګوره علاقہ سړک او لکه دلته تیز زما چې زما دې ګاډي دا وره والوځي کنه او مخه ته ګاډي خو چې کم نه ټوارېږي کنه او که بریک وامه تیز نو مخه ته ټوله وره را پریوزي نو بریک هم نشم وایي دا سړی ولاړ دی ته بریک وال غواړي ته بریک وال غواړي وګوره هغه خو ته ساچوي کنه او ګاډي مې بریک هم صحیح نه و او بریک ما تیز وخلم نه غوښتل ځکه چې زما په ګاډي باندې ډېره زیاته وره ده مثلا چې دا مخه ته را پریوزي کنه نو چې مخه ته را پریوزي بس بیا خو چمان دی بیا به ته ورخېږي ګاډي ته چې را لرې کې ته ما سره چې کوم ګاډي کې بالکل هغه برش مې ټول کړو واپس کیږو او دا علاقې دي دغه حساب دی او ژوند ته وګوره ژوند روان دی نه لارې بندري سړکونو ته وګوره بالکل چې کوم دا د دې علاقې د دې انتظامیه هغه دا صفا کړی تر خو دا صفات بده کته چې دا په ګلاس ورته کنه نو په سړکونو باندې مالګې چولې شوې دي کیمیکل چولې شوې دي او دا مې ته وی چې دا تقریبا تر ټکساس پورې د امریکا د ټکساس ایالت چیرته چې کوم دی موسم د پاکستان په شانتي او د افغانستان په ځینې برخو په شانتي وي ګرمي وی زیاته کنه او الته کوم دا ووري شوې دي بیا پسې چې کوم نه ځینې علاقې ډېرې زیاتې وهلې دي او ځینې علاقې چې کوم نه لګي وخلې دا زموږ علاقې سکول دی په دې سکول کې براتو شو ګورو چې سکول لاره پاک دي ته په امریکا کې سکولونه دفترونه کالجونه یونیورسيټي هغه بند دي کنه باندې په دې چې کم نه چې چاته نقصان ورونه رسیږي ځاني زیان نشي آلدو الله خیر له ورونه کنه آلدو چې کم نه په دې وره کې نه لګتر لګا اټ لیست یو ته ویل کی دا چې فروزن ده ویني گاډي په پایږي نو لګتر لګا نه کسانو خپل ژوند لاس ور کړل او نور خلک جوبل هم دي خپل الارم بند ده مطلب دا څه کار چې سبب هم د سکول چوکیان دي دلته او هغه ماشوم ته ګوره هغه په لا خوېږي خلک ته مزه مخه راځه راوړه یا راوړه د څوک ناشته د نیکه ته واړه الله دې رحم وکړه بس همدغه شی دی راځه زه به لږه خواشم تره ورځه خوشحاله ګرځه دغه اورې دي ټولې نو مونږ به ځو ګاډي کې به تیلو مچو او بیا به ځو بالټیمور چې کوم دی نو میریلینډ ته زه روان یم ما سره کار دی مالته چې کوم دی ما سره یو ګاډی دی هغلته خراب شوی دی ولاړ دی نو هغې پسې م تلل غواړم او خراب شوی م دی بیا به دلته ورجینیا ته راټوپول غواړم هغې له بل غټ ټرک کول غواړي چې په هغې کې راواچو وکړه غریبي شه که نه او ځوانان یې خوار کړل نو وکیل خان یې دله خوار کړه کوم وکیل خان دې ته به راتو شو دی کې به یو ټرن واخلو یو ټرن ایلکه وره پرېوته الله مخې ته وره را روانه ده ښه او مین هم لیده اوهو نه تاسو ته نه ښکاري دا به ته زه زوم اوټ شم او مای ګاډ ټوله وره دا به شکر دی هغه مخې والا وره را پرېوته اوس کیسه برابر شوه اوس مې تاسو ته زوم اوټ هم پکار دغه که نه علاقه به ته ښکاري خو زما د ګاډي بمپر به هم درته ښکاري لږ به یې داسې خیر دی چې ډېر درته نه ښکاري که نه نو دا سړي باندې سترګې تورې کېږي دلته لاندې واړه لګیا دي دا سکول دی ایلیمنټري سکول دی د پنځم جوماته پورې واړه پکې لګیا دي خوېږي را خوېږي که نه خلکو ته خوندونه اخلي د ورونه نو دا مزیم پکې ده خیر ته ورولې اوره ته مې وروخېجو یا الله خیر که نه او آل ویل ډرایو دی که نه یس آټو باندې دی زلو هغه پایې تاویږي را تاویږي مې نه چې
کاندې کارتونه شو دلته کې یو پلازا را هغې کې دوکانونه دي هغې ته ورځو او بیا به تاسو نه اجازت هم واخلم زه بیا ګیس سټیشن ته لاړ شم ګاډي کې به تیل واچوم دغه تره ته وګورئ دی لګیا دی ځان هر سړی د خپل کور مخه صفا کوي او کم سړی که مثال په توګه دې سړي کور مخې ته زه راپرېوتم نو دې تر ورځ د قیامته پورې زما ذموار دی تر مرګه پورې دی به زما چې کوم نه پیسې هم ورکوي علاج به مې هم کوي نو دا خلک دغه هم د قانون د سکول والا لګیا د لارې صفا کوي که نه نو او بله دا ده چې دلته کې کیمیکل ختم شوي دي په زیاتره دوکانونو کې کیمیکل مطلب دا دی په دې اورو باندې چې کوم دی یو رقم مالګه اچولی کېږي ته سالټ ویل کېږي کیمیکل وي دا چې ته واچې دا اوره چې کوم دی نو لکه دغه په شانتې بس په طبخي چې لکه د اورې ګټکې کې دی هغه ویلې شي داسې یې ویلې کوي دا هغه تره را روان دی وختي چې وله مونږ لار ورکړه سټاپ نه هغه ته وګوره خپو ته سا اچولي ګیجټس ته وګورئ که نه او دا سړی ډېر زیات ګرځي مو سره د ماشومانو سایکل یې را روان کړي او دا خبره مېرمنو مو سره کله کوي مېرمن مطلب دا دی چې ښځه یې یادوم که نه پښتو کې یو ښځې ته مېرمن وایي که نه ښځه یا مېرمن یا چې کوم دی نو وایف یا چې کوم دی نو څه ورته بیوي هغه اردو کې ورته بیوي وایي ځینې خلکو باندې اردو اثرات ډېر دي انګریزي نن سبا تاسو له انګریزي هم ډېره درځي هغه مینډي سره مې انټرویو کړی وي موږ له انګریزي راځي خدای پاک تعالی به درځي هغه چا له موږ ترجمه کړې ده چې چا له انګریزي نه ورتله نو او دا ځینې خلک پکې چې کوم دی نو ډېر بدتمیزه یار کنځلې کوي او دا کم خلک چې کنځلې کوي د تاسو وینئ غو دا یاد وساتئ د لور خور دا ولا ورنه کوي دا چې کوم دی کور کې مور تم کنځلې کوي دی خور تم کنځلې کوي دی بس تاسو لور تم کنځلې کوي او دغه لور چې ولا تاسو ورکې لور له بدل ژوند په عذاب کې داسې خلکو نو بالکل ډډه کوي لور خور تاسو په خوخه واده کوي داسې زبخنه غواړم داسې دله د اوس لیور نه کوي کنه ځکه چې هغه چې کوم نه کور کې مور تم کنځلې کوي لار تم کنځلې کوي نیکه تم کنځلې کوي ځان تم کنځلې کوي داغه تربیت داسې شوی ده د پلار بم چې کوم نه د مور ته کنځلې کولی نو کوشش کوي چې چاله لور خور ورکوي نو هغه داسې طریقې سره ورکوي چې هغه سړی الکلې چې ورکوي دا هغه پلار ته ګوره چې هغه څومره سړی زوی دی نه او چې جینې ورکوي جینې سو کوي دا هغه جینې مور ته ګوره چې هغه څومره تکړه خزر یا چې کوم نه نو څنګه حساب سره نو ډېر په احتیاط سره او بل چې کوم دی نو د دې ډېر زیات احتیاط کوي او داسې خلکو نه بالکل ځان ساتي ځان له ژوند عذاب وګوري په خپل بچو باندې تعلیمونه وکړي سبقونه پی وایي په خپل خپل او دروي خصوصا زمونږ لوریانې زمونږ خويندې زمونږ بچیانې خامخا چې کوم نه د تعلیم پیو کې او داسې خلکو نه بالکل ډډه کوي کم خلک چې کوم دی چې کنځلې کوي په کور کې ماحول بدل دی یا هغه خلک چې په کور کې جګړې وي او مور او پلار بیل شي کنه هغه ماشوم باندې دا اثر وي چې هغه د لیدلی چې دغه پلار د مور نه بیل شوی دی په جګړو په پیمو باندې یا په زه په چانیوه کې نه کول غواړم نه ویل غواړم خو دغه اثرات په بچو باندې وي او دا چې کوم نه منټل دغه چې ورته وي بیا ذهني ناروغۍ هغه ډېرې زیاتې دي نن سبا او موږ چې ته د ذهني ناروغو ډاکټر له لړ شه یا سایکاټریست لړ شه ویل ځلې ونی خو نه ما دا چې سړی پوره لیونی شي پوجي گاډي پسې ګاڼې ولې نو بیا به سړی چې کوم ډاکټر لسی نو ذهني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي او د غرونو ته وګوره بس پیدا ما دا کیسې د استاد خو نه مې تاسو لیکچر درکوم خو کنځل را ترایا چې وای دا غرونه را جوړ شوي دي او دا پلازا ویني دي کې دا دکانونه کولو شوي دي خلک راځي سوداګانې کوي اخوا ګیس سټیشن دی پټرول پمپ دی زما ملګری انډیا دی هغه له ورځم نه هغه ته د ګیس سټیشن کې راځم ما دغه شمالګری شرا سره ما زړه دومره پیسې چې زما ګیس سټیشن باندې کوم نو دوره ډیره چې درځي تا نه تیل واچو په منځوس ته شمیتو کله کله دا لاټري ټیکټ واخلو نه دا ته وګوره خلکو ته زه هایپ ته تلم ما له هاي ویډیوګانې هم جوړې کړې دي خیر سره ګور ټریول لاګې مې جوړې کړې अब تاسو درخوایم که خیر تاسو به ګوره الله کړي خیر یو ژوند د ژوندو او د ګړندو دا ګیس سټیشن دی د ګیس سټیشن ترالو خبره ګوره اوس چې کوم نه د تیلو ریټونه دي سیوا کړي دي او نه چې کوم دی نو قیمتونه سیوا کړي په دکانونو کې سامانونه ختم شي اچھا چې کوم نه دا نه دي کړي چې د 2 روپو ګیلن تیل چې کوم اپ $15 باندې خرڅ کړي نه آل د ارسل ته دا واقع اختیار شته چې وکي کول غواړي خو بیا هم انسان او انسانیت دا غي قدر ډیر زیات ته تیل واچو او د دې ځنو بیا ورزو $10 به واچو $10 ډیر دي کنه او بیا به دې ځنو روان شو خان به د $15 تیل خو واچو او ځکه چې زمانه کور کې زما ډرایوینګ لایسنس پاتې شوی دی بس زه راخلم حال د ضرورت نشته بیا هم مطلب دا ما سره تصویر شته خو بیا هم زه غواړم چې لړ شم د خولې مله جامې وبدلې کړم او بس دا غینه بس گاډي به تاسو وګورئ علاقه او دا غینه پس تاسو اجازه مو واخلم دا بند په شړلارې پکې ډیر زیات راځي او بس گاډي مرويست شکر الحمدلله گاډي مې دروازه مو واره دلته دغه سره ځه روکه پس دا غریبي شنو دا خو په کې کیږي نه چې په سړک ګرځي خو سوا پکې راځي کنه تاسو ګورئ دا کې دا وب بهيږي کنه دا کې تاسو او یلا الله خیر یا الله خیر یا الله خیر دا ځکه چې په دې باندې کیمیکل چولي مالګي چولي دا کوم تاسو ته لوندون ځای چخکاری چې دغه شي نو کدا دا کیمیکل پکې نه وي نو دا فریز کېده بلیک آیس به ته جوړه تور او وره به ته جوړه دا
کنه توره مالګه هم لیدلې خو توره وره به ترې جوړېده نو دې باندې به وروځو د مالګې ته غوږ کېدی ښه د مالګې ته نه سوري د وورې ته غوږ کېدی وینې څنګه سم غرونه جوړ دي زما نه بالکل شاته چې کوم دی نو وره په والوته به تاسو کړی یا الله خیر زما د ګاډي د پاسه چې کومه وره پرته ده هغسې لکه د مستۍ کې ده سمه جوبن کې ده کله یو خوا ته وي ګورې دا ټرک ور وړي نیمونه وي او که نه دلته په امریکا کې دا ډاټسن یو دا قسمه ګاډي چې دي ته ټرکونه وي که نه نو دغه قسمه دې ته هم ټرک وي او دا غټه ټریلې چې کوم وي دا ټریکټر اینډ کنټینر چې کوم وي نو هغه ځان له دغه وي هغې ته ټریکټرې وي غټې غټو ته چې دا ټریکټرز دي که نه او ټریکرې دي دغه حساب سره او بس دا زموږ چمګاونډ د علاقه ده تاسو به یې پېژنئ چې ته څوک راغلی نو زما کور به ته معلوم وي نو بس زه دغه کومه دغسې یې ورته او بیا که کله سپین خان روباسو نو د هغې ویډیو به بیا جوړه کړو که تر هغې پورې خدای دې وکړي چې باران وشي چې بس دا وره ویلې شي دې پکې ګوره سپیم راایستي سپو ته راشه سپي ته جیکټ اچولی زموږ په علاقه کې یو علاقه وه هغې کې خلک اوښ ته پرتوګ اچولی و بیا پورې خلکو خنده وي دوی اوښ ته پرتوګ اچولی سوچ کوئ چې د هغې څومره خلک څومره اډوانس وو چې په هغه زمانه کې اوښ ته پرتوګ اچولی او بیا پورې خلکو خنده وي دا کمکل دي یا کمکل نه و هوښیار د اوښ یخني کېده خپې یې کمزورې وې نو دغه داسې کیسې نه دي دا ورته غوږ کېږي ټولو دا ګاډي نښتې دي خو مین سړکونه مین لارې هغه بالکل داسې لکه صفا لکه د شیشې پراته وي او خلک به چې کوم دی نو خپل تګ راتګ کوي د ژوند کیسې لا نه دي ولاړې خو هغه ماشومان چې کوم سکولونو ته ځي نو هغوی ته یې ویلي چې تاسو کور کې کېناستئ چې خوږ شئ هغه شئ هرې کاونټۍ یا هرې ضلعې چې کوم دی نو خپل د علاقې وضعیت یا حالت ته کتلي دي د هغې په بنیاد یې خلکو له چوټیانې ورکړي دي دا وګوره تره لګیا ټوپۍ ورته ویسته ګرمي یې وشوه په سر یې خوله راغله زه هم لوند خوش یم نه د خولو نه ډوب دغه یم ډوب یم په خولو کې زما ته اوس داسې ښکاري زه به یو لوټه اوبه هم په ځان اړوم چې ولامبم که نه او خبره یو لامبه چې یخ شي ورګه دا کیمره ولګوم چې ما ته مخې ته څه ښکاري یا اورې دي ټولې سپینې سپینې څه لیرونه بغومه که نه دا زموږ دا اوس وګورئ ترور یې کور ته ولېږه او ځان ته پیپسي هم یخې ده سوډا هم یخې ده درځمه تره ښه وي راځه ته راځه تره چې کوم دی لګیا دی ښه سړی دی تره مضبوط سړی دی خو بس چې کوم دی نو ځان یې په مکډانل تباه کړی دی جنک فوډ باندې جنک فوډونه خلک خوري که نه دلته زموږ دا ګاونډیان چې کوم نه دي اړو بیخي نه دي راوتي ښه دغه خوا ګاونډیان چې دي بالکل د کور اړو قدم بار نه دی یخي قدم را واخله زه به اوس دا ګاډی په بیشي مطلب بیشي به ودروم شاته به ودروم که نه اوس مې بل څه لفظ مې استعمالوه بخښنه غواړم ځکه زما ما ته پته زما د ویډیوګانې زما خویندې میندې وروڼه کشران مشران ټول ګوري بس ګاډی به ودرو دلته کې وردننه به یې کوم یا الله دې خیر له ورولې او سپین خان پیونه وامه که نه خیر بیلچې هم ماته شوه ګوره تاسو ګوره ماشاءالله ماته نه وایه که نه زما کله یا الله خیر مخکې ایلکس لیورونه ولمه بس ګاډی برابر شو او زه بس مونږ لارې هم صفا کړله خیره سره ځان ته یا الله تی خیر له ورولې اورېګاتې او ډېر کار هم وکړو بس اوس چې کوم دی نو وتې راوتې شو د کوره ځکه چې زه خو دا 2-3 ورځې په کور کې قید ومه خفه هم ومه خدای پاکه چې ته تللی هم نه شوم زما مثال خو چې کوم دی سوشل انیمل دی خلکو سره چې ملاوېږم نو زه ژوند یم یو میلمه هم راغلی دی د پېښور یونیورسټۍ هغه سره هم ملاوېدل غواړي خو سبا یا بل سبا به ورسره میلو شو او د انجینرینګ ډپارټمنټ دلته یو کانفرنس له راغلی دی اریزونا کې یو کانفرنس دی نو هغه سره بیا لیدل غواړي خو میلمه دی که نه میلمنو خو به خیال ساتئ نو ځئ مزې کوئ چرچې کوئ په خپلو پیسو باندې ورکړه بلکې کوزې کوم نو بیا به نور مزې چرچې تاسو وکړئ یو منټ اوس ورته تماشه کوئ تاسو وینئ علاقه خو همدلته صفا کړه او دا وینئ دا بیا لري کو یاره هسې ما ته پته ده سپین خان چې کوم دی دا بیک ویل ډرایو دی نو سپین خان په دې کې نه ځي راځي په دې وورو کې خویږي نو بس دغه کیسې یې وکړلې او دې خوا تاسو تماشه کوئ دغه ګاونډیان خو بیخي د کوره نه راوتي دا ځای باندې ګاډي ولاړو وختي نو بس دغه شانتې وورې دي دوره وورې شوي دي او وګورئ ګاډي د پاسه چت د پاسه وګورئ بالکل راخوره شوې ده د خیر له ورولي وینئ تاسو ته ښکاري تاسو ته هر څه ښکاري مړه ورکه به دا شیزونه هم بره کړم دا وایپر یې به بله بره کړمه چې دې فریز کېږي نه دا وره شي بیا دا بیا له لانجئ او په دې باندې وایپرو باندې دغه دی به لږه دغه موامه جارو به موامه چې دا دی یا الله ته خیر له ورولې که نه دا به له بره کړو او دې کې چې کوم دی تاسو تماشه وکړئ ما اوس دستانې ویستې وینئ یله کا اوف مړ یې کړمه توره یخني ده دا وګورئ یا لږ دې ځای نه راغورځوم یاره بیا به دا ځای بیا صفا کول غواړي ځای مزې کوئ چرچې کوئ هم په خپلو پیسو باندې که نه خوشحاله اوسئ دعاګانو کې م یاد ساتئ او بیلچې هم راله د نظره کړې ده بیلچې زما ماته شوې ده اوس به بله بیلچې اخلي دا به ما $25 باندې اخیستې وه پر اوس کال اوس خو ګراني شوې هم ده پته نشته به په $40 وي که به $50 وي او نو سبا د وورو سیزون هم ده کیدای شي یو روپۍ نیمې ګرانه کړې مي والسلام